نوم اشرف جان دی، اشرف جان، او د کرک ضلع کې د پلوسو سر یم او زه په مزدورۍ چې لګېدلم بالغ هم نه وم، مزدوري مې کوله، 1 روپۍ دیوډي کوله، یو ستر سړي 1.5 روپۍ دیوډي 83 کاله کا دا عمر مې په مزدورۍ کې تېر کړه. اسلام آباد کې مونږ مزدوري کړې ده، 14 کاله مې وشو چې مزدوري مې کوله، ګیلکاري مې کوله، ګیلکارۍ چل مې زده کړه. بیا به دا مسترانو ما ته وایي چې خان صاحب تم تو بڑا ٹھیٹ مزدور ہے، ہم ہمارے ساتھ مستری کا کام سیکھو. بیا به زه سارا شو مستری کار مې پنجابیانو نه زده کړله، بیا مې 14 کاله کړه ټایپ. موږ د خپلې غریبانۍ نه سکول نه ده ویله، زه چې په ګاټې ګوټې بچي خدای را کړم، ما لیده چې دا په مزدورۍ کې مې به خپلو بچیو باندې تعلیم کړو. نو اوس مشر چې دی هغه په پیزو کې یعنې په سیمټو فیکټرۍ کې انجینیر ده، او بل چې دی وړوکه 5 نمبر کې هغه دلته نوشهره څخه سیمټو فیکټرۍ کې سپرویزر ده، که نه خپله مزدوري کوي، ټیټ پیسې اخلي. موږ هغه یو ځوان ده چې هغه تبلیغي ده، دا نور چې دي یو فوجي ده، مزدوري کولی نه شم. اوس بیا مې ټوپک راواخیستو، بیا یې چلو. بچا مې وړیکه ده، هغه په 11 کې سکول وایي دلته سلطانه فاؤنډیشن کې، نو هغې رانه 13,600 روپۍ صرف د داخلي اخیستي. او 3 میاشتې چې سکول، اوس خو سکول په موبایلانو شو، بند را بند و، کله کله مو کولا 6,600 روپۍ 3 میاشتې بعد پیس اخلي. تا په دغه زامنو باندې سبق ویلې، یو انجینیر دی او یو سیمټو فیکټرۍ کې، یو فوج کې دی، نو دوی ټول داسې نشي کول چې اوس تا په کشر زوی باندې په خپل رور باندې سبق ووایي او تا له لږ سهولت درکړي او تا په کور کې کښېنئ؟ باجي هغه خو ولې نشي کوه، پیسې مې سره لږې نه دي، ښه موړه دي، ودونه مې ورته کړي دي، خرچا مې پیسې ما ګټلې، دی باندې مې خرچ کړي، دی ته مې ودونه کول. ما نمبر چې راغی د کمزوری دی ښځو والا خبره مني چې دا مړه بوډا ده، ده باندې څه کول. ته داسې زامنو ته څه پیغام ورکوې چې لکه ستا 83 کاله عمر دی، 6 زامن دي او دا ټوپک دې نیولي، په دې ګرمۍ کې په کمزوري وجود باندې ګرځې، نو ته داسې زامنو ته څه پیغام ورکوې چې لکه هغه پلاران پې سبقونه ووایي، یو ځای ته ورسي او هغه بیا یو پلار نه ساتي؟ وایي خو څه وکړو چې هسې شور سره دې نه څه فایده نه حاصلېږي. ځمکه مې چې دا ما ځمکه په پیسو زه نه اخیستې وه، 8 کنال 10 مرله ځمکه کلي کې، چې هغې وخت په 6,000 روپۍ کنال. ما وایي چې زما زمون چې دا غټ غټ کورونه جوړ کړي، ښه آزاد پکې کړي، خپله خو مې چې وه هغه خو نوره وه. اوس مې ځمکې دی ته ورپرېښوې، ځکه چې ما ته وغوږه چې په څه شي ګزاره وکړي چې پیسې تیار چې خورې، څه ګزاره به وکړي؟ خو دا ګزاره خو نه کېږي که نه، راوځې به آزاد ملک ته، پنجاب کې داسې ملک ته چې دې کې غریبان ګزاره کولی شي، کمزوری سړی کولی شي. اوس ما ته پردی خلک پنجابیان وایي چې بابا السلام علیکم. وعلیکم السلام. چای دې خوړلي؟ روټي دې کھانی ہے تو آج دې ته نه بعد مهرباني دعا کوه چې خدای به په ایمان کې د دنیا نه تیر کړي. کله زه سوالګر نه یم، ضرور نه مې ګیله ده، یو خو وړیکه ده اینې د دغې وړکي په عمر به یې 11 کې سکول یې سلطانه فاؤنډیشن کې خرچه ورکوم زه. اچھا او د درې چې کوم دي دومره مې ګیله ده چې هغه ما ته نه پیسې کوي، هغه وایي چې د مکان چې جوړ کړه چې دا پرېږدي لرې شي. وایي چې ما وایي چې یاره دا مکان مې جوړ کړی ده که نه، چې دا ډګر خرڅ کړه، پیسې جیب ته واچوه، بل ځای ته لاړ شه، که نه د دی اسلام آباد طرف پسې را نه شي، که نه ولې چې دغه بلا چې راشي بیا به دغه فضول بکواس به کوي. زه ډېر ټایټ سهار و داسې نورو پوټو به رانه